یو وخت یو لرې ښار کې یو غریب هلک اوسېدو، نوم یې امین و. امین د خپلې مور سره یو وړوکي کور کې ژوند کوو. د دې ژوند ډېر سخت و، او مور به تل امین ته ویل: زویه، که غریب یو خو رښتیا وایه او ښه اخلاق مه هېروه. امین به هره ورځ کار پسې وتلو. کله به یې خلکو سره مرسته کوله، کله به یې بازار کې وړې وړې دندې کولې، خو بیا هم پیسې ډېرې کمې وې. یوه ورځ امین د ښار نه بهر روان و. ناڅاپه یو زوړ سړی ولیدو. زوړ سړی ډېر ستړی ښکارېدو. هغه امین ته وویل: زویه، زما مرسته وکړه. امین بې د سوچه: اکا، زه درسره یم. زوړ سړي امین یو زاړه ځای ته بوتلو او ورته وویل چې هلته یو زوړ کور دی، دننه یو چراغ پروت دی، هغه راوړه. امین چې کله کور ته ننوتو، هلته تیاره وه. د ده لاس په لټون کې و. یو زوړ چراغ یې وموندلو. هغه چراغ یې راواخیستو او بهر راووتو. ناڅاپه زوړ سړی ورک شو. امین حیران شو، خو چراغ یې له ځان سره ورته راوړو. کله چې امین کور ته ورسېدو، چراغ یې پاکوو. چې کله یې چراغ وموښلو، ناڅاپه د چراغه رڼا راووتله او یو لوی جن ښکاره شو. جن وویل: زه د دې چراغ ساتونکی یم، ته زما مالک یې. 3 هیلې کولی شي. امین ډېر ویرېدو، او بیا یې زړه کلک کړو. امین وویل: زما لومړنۍ هیله دا ده چې زما مور هېڅکله وږې نه شي. سمدستي د دې کور د خوراکه ډک شو. مور یې حیرانه شوه او شکریه یې ادا کړه. دویمه هیله. مور امین ته وویل: زویه، ګټه ښه ده خو عقل وی مهم دی. نو امین خپله دویمه هیله داسې وکړه: ما ته عقل او پوهه راکړه. جن مسکا شو او ویې ویل: تر ټولو ښه هیله عمده ده. ښار کې باچا اعلان وکړو: څوک چې هوښیار وي، زما د سوال جواب دې راکړي. ډېرو کسانو ځوابونه ورکړو، خو ناکام شو. امین د خپل عقل په زور ټولې پوښتنې حل کړې. باچا ډېر خوشحاله شو او امین ته یې انعام ورکړو. امین پوه شو چې اصلي خوشحالي په مرسته او نیکۍ کې ده. هغه خپله وروستۍ هیله داسې وده چراغ آزاد کړي چې څوک پرې ظلم ونه کړي. جن آزاد شو او امین ته یې دعا وکړه. امین شتمن شو، خو عاجز پاتې شو. هغه به تل خلکو سره مرسته کوله او د خپلې مور خبرې به یې نه هېرولې. په دې کیسه کې موږ ته دا سبق میلاویږي: ګټه تل نه پاتې کیږي، او ښه اخلاق او عقل انسان ته اوچت مقام ورکوي. نو هغو کتونکو ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.